اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اول خو مو چې د کم میپل جوړ کړی دا مو دې ته جوړ کړی چې مشاعرې د یو ادبي میپل جوړ کړو چې هغه د راتلونکي نسل د راتلونکي کل چې کم ځوانان دي هغو ته دا اندازه ولګېږي چې ادب یا شاعري دا یو داسې مقام ده، دا یو داسې شی ده چې دا لکه د ښه عزتداره طبقه ډېر ښه پوه خلک عالمان خلک دا کار کوي. ډېر خلک د مو داسې دي چې هغو ته لکه دا غلط فهمي ده چې یاره دا شاعري داسې یو فضول غوندې کار ده، خو شاعري دومره غټ کار ده چې ځین چې په دنیا کې څومره کتابونه لیکلي شوي دي، څومره د کتابي قلمي کار شوی ده، هغه ټول شاعرانو کړی ده، د ادب سره تعلق لرونکو خلکو کړی ده. نو دې محفل باقاعده آغاز مو د تلاوت کلام پاک نه کوو او د تلاوت لپاره زه راغواړم عرفان اپریدی. هغې نه پاس به په دې شاعرۍ کې چې څوک ګډون کوي د هغو نومونه به واخلو. عرفان اپریدی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.